شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه ته هغه درد پیدا و دومره عبادت کړو چې کم مقام ته ورسېدو د کوفې په جامع مسجد کې تقریر کوي چې سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام. یو سړی را پاسې وی حضرت بیا وایل دی ورته وی سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام. پاک دی هغه ذات چې چا په یو شپه کې خپل محبوب اسمانونو ته بول. سړی ورته وی په یو شپه کې اسمانونو ته ویلې آو وی دا زما عقل نه مني، زما عقل دا نه مني چې په یو شپه کې اسمانونو ته عربونه میله مزل دی. یو شپه کې څنګه لاړو؟ بیا لیلن کې تنوین تقلیل د پاره د شپې په یو پړک کې. شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه ورته وی چې ستا عقل نه مني؟ وینه زما نه مني. ویل زه زه کور ته لاړو په غوسه. ښځې دغه کوله سرخه پیژنئ؟ سرخه دې ته وایي چې پخوا به د جولاګانو هغه کډای باندې کپړې جوړولې نو هغې دپاره به ښځو په سرخه باندې په هغه دغه تارونه خېجول، دې ته سرخه وایي. سرخه یې کوله، ښځې ورته ویل ته خو ډېر زر رالې. ویل بس بیا به دې جومات کې زه مونځ ونه کړم. ویلې ولې؟ ویل وایي چې پیغمبر په یو شپې په یو پړک کې اسمانونو ته تللی او بیا په شپه کې واپس راغلی. دا دومره لرې مزل په یو شپه کې تللی او راغلی، دا د چا عقل مني؟ ښځې ورته ویل زه چې عقل دې نه مني ورشه دا منګی واله لږې اوبه راوړه، کور کې اوبه نشته. منګی واغستو، سیند غاړې ته لاړو، منګی را ډک کو کېښو، خیال یې وکړو چې ګرمي ده لږ ولامبه. جامې وویستې، منګي د پاسه یې کېښوې او سیند ته کوشو. چې کوشو سیند والا ټېله ورکړه، چې ټېله یې ورکړه هغه غاړه یې وغورځولو. چې هغه غاړه یې وغورځولو بربنډ، چې ګوري هلته یو سړی دی چې میان نیسي په سیند کې. هغه چې وکته چې دا خو ښځه راوغورځېده د سیند نه، ده چې ځان ته ګوري ښځه شوی دی. و خو څه شی سړی و، خو چې سیند ټېله ورکړه هلته وغورځېدې چې ګوري ښځه ده. میانې چې نیوه هغه وی چې فوی دا خو زنانه ده او اوبو راوغورځوله. هغه زر خپل څادر واغستو پې ویې غوړو، پټه یې کړه، څادر کې تاو کړه. څه چل دی؟ ویلې بس اوبو راوغورځوله. اوس دې دام نه وایي چې زه سړی وم او ښځه شم؟ نو اوس به تاسو وایي چې سړی څنګه ښځه شوی و؟ په ایمان یې وایي چې دا د خپلې زمانې دا د ینګ دا نوجوان طبقې ته ګوره، خو خالی د لوپټې ضرورت دی. ته لږه لوپټه ور په سر که کمپلیټ ښځې ښکاري که نه؟ کمپلیټ. بیا دی چې سهار ټایم کې وګورې او دفتر و تنظیم میک اپ کوي. په خدای باور وکړه ما لیدلي دي هلکه غوندې سرخیم په شونډو مږي او هلکه غوندې پوډر هم مږي. ما لیدلي او که نه درته ښیم زه پټې خبرې ماما نه کوم. سبا چې د چا شکي راشي دفتر ته ځان سره بوځم او درته یې ښیم. دا په خپل څادر به وله دا شونډې ومږم، زه ته یېرېږم هم نه. ته وګوره چې خړې به شي رنګ به ترې لاړ شي. او که زما څادر سور نه شو جرم به درک. نو کرداري طور مونږ ټول ښځې یو. خیال هم راغی جي بس هسې د سلیمان علیه السلام کیسه مې درته کړې وه چې هغه دود مادغه ورته ولې لیټ رالی وی یو مسلې تپوس چا کړی و. څه وی چې ښځې ډېرې دي که سړي ډېر دي؟ ویل مال چې ښځې ډېرې دي. ویل تا ته څه پته؟ وی صاحب چې کوم سړی د ښځو مني هم ښځه ده. نو وی دې زمانه کې د ښځو منلو والا ډېر دي، نو هم په ښځو کې شمار کړه. هغه زمانه کې د سلیمان علیه السلام. اوس خو هر سړی د ښځې ټټي دی، دا ګیرو والا نه دي. تاسو ورشئ د پبو میا صاحب زیارت ته، دومره ګیره به پرېښي، درې نیمې لیشتې به وي او صاحب یو کوچنډی به یې په اوږه بل به یې په ترخ کي، یو به یې ګوتې نه نیولې او دوڼدوڼی به ورپسې او میا صاحب له بیا را روانه. شیخ صاحب راشي شپارسي وکړي منجور ته وایي چې لږ ښه جارو پې ووهه، ډېر لوی بادي دي په دې خپو کې.
اخه کټه منجور ناستی په زیارت کې سیوا پی جارو مو وي دمیم کی شیخان په دې قهر اخته دي میخان په دې قهر اخته دي سرمایدار په دې بل قهر اخته دي ټول ملک دې داسې نو دا تصور مکوه چې سړی څنګه خزا شوا هغه مایګیر بوتله کورته خزی څنګه چل دی ویل بس سین کې ملمبلو او بوټه لرا کړه راو غورځې د مزدا حل نشي ویلې چې زه سړی وم بیګاله مولا را واستې دیو همایګیر خیال کړي چې خزه مې اسیم نشته خدای تیار را کړه غوټي پی نکاح تړلې چې نکاح په تړلې ده 12 کال د مایګیر سره تیر کړ او په 12 کال کې هر کال به زوی کېدو 12 زامنی وش یو ورځ بیا خزو سره منګې په سر کړي چې راځي چې د سین غاړې تلاړي شو بمو بم راوړو او بلامبو لګي نور خزیم دی ور سره دام دا بد دې خوار سیر شو چې لاړم بل جنس شو جامې وستې دی او بوته کوزه شوی دی ټوله خزه دام کوزه شوی دا چې کوزه شوی بیا سین والا ټیلا ور کړی دا چې سین ټیلا ور کړی غلط چې د سین دی غاړه را ورځېدلې چې ګوري منګم پروت ته او دغه جامې په پرتی دی او چې ځان ته ګوري سړی دی زره هغه جامې را واغستې وای غوستې استاد بوای چې دا څنګه چل دی عزیزانو دې ته وای کرامت کرامت دا اولیاء او حق دی دا د قاعده او مساله ده او دا قاعده او مساله ده د شرع قاعده عبارت ته چې کرامت بعد الموت هم حق دی د مرګ نه وروسته هم د ولی نه کرامت ثابت دی شي د مولانا روم کتاب د چا په لاس کې یو سړی ته تپوسو کو چې ای چیست فارسی کې وای پښتو کې ورته وای دا څه شی دی اردو کې ورته وای یہ کیا ہے انکو کې ورته وای ایکیوے عربی کې ورته وای ما هاذا انګریزي کې ورته وای واٹ از دس اوس پدیم نه پويږي نو سین تزان وغورځوي سین تزان لو کوي لو اسم یې کا خیری سترګو سترګو کې می کیږي داسې ورته وای ای چیست تلاش کې د سدي اسړی ورته وای ای مسنوی است مسنوی دا معنا ده چې دا اوریدل پکار دي دا څه شه دي اوریدل پکار دي اسړی ورته وای چې ای مسنوی نیست ای مشنوی است مشنوی د مسنوی په ځای هغه وای ای مشنوی است دا اوریدل نه دی پکار نو دا سړی ورته وای چې تو خو یک ذره ببین لکه خو یو ګوره د خدای بنده هغه به بیتی راکا چې ورکړه خو چې کولاو کړه دا شعر په مسنوی کې نشته دا کرامت د مولانا روم بعد الموت 900 کال د مولانا روم کنی ایسا گے ملعون تو عو میں کنی مسنوی ماتو مشنو میں کنی ایسا گے ملعون تو عو میں کنی اسپی ملعونہ تو ولی غپ غپ کے مسنوی یہ ماتو مشنو میں کنی زما مسنوی ته وای چې د دې اوریدل نه دی پکار دا شعر د مسنوی نو دا کرامت بعد الموت چې په مسنوی کې سړی تر اخکار شي زما په خبره پوهیږي عزیزانو سړی چوکته بیا سړی دی اجامه زر زر واغسته منګوټه را په سر کو او کور ته چراغ خزه او مغه سي علاجي هغه سرخه کوي لګیا دا ورته دومره زر علي سین لته له دومره زر علي دی ورته وي بیړه دی غر کشه د ما 12 زامن مو شو ته چې زر علي لو مغه وخت خزه سرخه کولا لا اخلاص کړم نو مغه ټیم جمعات له منډه کړه چې ګوري مغه ټیم د شیخ عبدالقادر جیلانی په منبر ولاړ دی او دا آیات وای چې سبحان الذي اسرا بعبده
لیلا من المسجد الحرام دا ورته د لرې نه आवाज وکړو چې صدقت یا شیخ، صدقت یا شیخ، زما دې په خدای قسمی چې رښتیا وې، الله د سترګو پرب کې پیغمبر بوتلیم شي او راوستیم شي. دا ورته आवाज وکړو نږدې راشه. چې منځ شو خلق لاړ ځان سره کېنولو چې کیسه څه ده، هغه ورته ما سره خو داسې چلو شو 12 کاله مې تیر شو لا مغه ټیم دی. وی الله هر څه کولی شي که نشي کولی؟ وی کولی شي. وی چې الله هر څه کولی شي. مغلته ناستو او د شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه په لاس بیعت وکړو او د هغه مقبرې سره جوخت اوس خخم دی. تاسو پوه شئ؟ نو عزیزانو معامله ټوله د خدای ده، ټوله د خدای ده. په دې ځمکه چې څه کېږي خدای کوي. کم قوم چې ضمیر نه لرلو بې ضمیره، کم قوم پړه کې چې د الله د دین غم نه و، کم قوم په زړه کې چې د خدای عشق او د جناب محمد رسول الله عشق د ابو هريره او د حضرت انس په شان نه، هغه قوم بم دغسې خوار و زار وي. ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا. عزیزانو کوم باس چې ستاسو په مخ کې را روان دی هغه دا دی چې د الله انعام شده خلق کوم خلق دی؟ الله چې د خپل انعام د پاره منتخب کړي دي دا کوم خلق؟ د خپل مهربانو او الله کوم خلق خپل منظور نظر کړي دي دا کوم خلق؟ اگر چې نن دا جمعه دا سدا په دې پاکستان کې هر ورځ نوې انوار خيږي، نو دا نن جمعه په کې نوې انوار دا په ستمه بیاي او کساقل لري نو زما په دې خبرو به پوه شي او زکاوت او سوچ لري. عزیزانو دا ملک داسې ملک دی چې مثال د خره د زوی دی. خره ته چا ویل مبارک شه زوی دی وشو، هغه ول خدای دې بیخه مباسه ورپسې زما زوی کو شو مال به څه خیر په لاس راشي او خپل پیټه بوړي او خپل بوړم. نو پاغه تمام اوسه خره د زوی مثال دی. هر سړی چې پکینی خپل پیټه وړي او خپل بوړي، نه به گاډي والا د گاډي نه خلاص شي، نه بریړې والا د ریړې نه خلاص شي، نه به چابړي والا د چابړي نه خلاص شي، نه به بیروزګار ته روزګار ملو شي. په آرام کې نه م په خوشاله او م په خپکیږي. خدای چې څه کوي هغه ډېر ښه کوي. دا فیصله په دې ملک کې د ملک او د ځمکو فیصله نه وي، دا د اسمان فیصله. په اسمان کې فیصله دا وشي چې تاسو ته یو خبر وکم، حدیث کې راځي چې د الله کم سړی خوښ نو د خپل خدای ټول ملائکې راوغواړي چې دا پلانې سړی مام خوښ کو تاسو هم خوښ کړئ. ملائک ټول آمنا وصدقنا کی چې یا الله زمونږ هم خوښ. بیا د اسمانونو ملائکو ته وایي چې د ځمکو ملائکو تم وایي او د خلقو په زړه کې هم دا القاء کوي چې دا سړی خدای هم خوښ کړی دی او تاسو هم خوښ. او دغه اعلان د خدای صرف پدې کېږي چې د کوم خلقو خدای سره لگاو تعلق. زمون خدای سره لگاو تعلق نشتا، دنیا سره هم لگاو تعلق ته. ضمیر فروش، ایمان فروش، بے دینه، بے ایمانه، بے حیا، بے غیرته، دا زمونږ د ملک میشن دی. نو دا خبرې په بلا ولې او په دغه تمام موسی بس الله چې څه کوي به دغه عقیده ولرئ چې هغه یو عاشق ناستو نو سحر ټیمو نری غوندې باد پې راغی. نو دې باد ته وایي چې سبب کوچے جانان گر ہمی گزری، سبب کوچے جانان گر ہمی گزری، اذا لقیت حبیبی فقل له خبری. او د سحر بادا که زما د یار په کوڅه کې تیرې دی او ودی لیدو نو لږ زما حال ورته وایا او بیا ورته وایا
چې تورا چې سود کې مرا به هجر می سوزي تورا چې سود کې مرا به هجر می سوزي ولو فرحت بهذا رضيت بالضرر سپلاس درځي چې ما په خپل جدای کې سوځه او کته زما په جدای او سوځولو خوشحالي نو استاد لاسه پسې سوځېدو زه خوشحالي نو معاملہ ټوله د خدای ده مونږ سره چې ارڅ کوي خدای کوي او مونږ کې زید یو ټکی مې درته وړاندې کړو چې تاسو پښتو په دې مثالونو ډېر ښه پوهئ کخرا 2 کروڑ ټوپونه وهي چې ما استا واده کوي واده بشي خرا خو پیژنې کنه ها خرا 2 کروڑ ټوپونه وهي چې ما استا واده کوي واده بشي ودیږي بچاتا چاته به ودی نو خرا قوم استا نه ودیږي خرا قوم بم خرته ودی یو بزی بل برازی بل بزی ارڅ چی خو خر بئی نو خری وای بیا خرو ته واده شوي که خیر مبارکم شه دغه سی فیصله بدر باز په دې زړه کې بغشي الله درنه نباسي غش یو سوره غم بده پزړه کې لا جوړ نه چې بل سوره بدر کې وشي بل سوره بده او زخم به جوړ نه چې بل سوره بدر کې وشي بل بلا جوړ نه چې بل بدر کې وشي دا بدر سره چې سو پورې تاسو بنده پرې خې نه یو خدای مسره کړي نه بنده پرېږي او خدای سره کې ته تماشا کوه د ارڅ بتا پسې منډې وای بیا مونږ خدای پرې خې دې بنده مسره کړي بنده پسې منډې وو او کارم نکی الله له چې منډې وې قران کې یو قصه راځي ویلا عاد اخاهم صالحا د صالح علیہ السلام قوم راغه او صالح علیہ السلام ته ویلي چې دا په دې میدان کې یو کانه پروت دی ډېر عظیم کانه دی مونږ بستا پیغمبري الا ومنو چې دا کانه مات شي او دینه یو اوخه راوځي اوخه او هغه اوخه سلويخ غزه وګدای او 10 غزه لوړی او دومره پوي کوي ویلا سمود اخاهم صالحا چې ټول سمود قوم ته کافی کی صالح علیہ السلام وی چې دا خو زما واس کې نه دي الله ورته فکر مکو ورشو دې کانی ته په ګوته اشاره وکړه کانه به مات شي او خبره روز ورش قوم ته ورځي بچراغه په ګوته کانی ته اشاره وکړه کانه 2 ټوکړې شو او خاطر راوته سلويخ غزا وګداو او 10 غزا لوړاو او پټی کې لنګ شو او دومره پای به کول چې ټول سمود قوم ته به کافی کېده یا الله په دې کانی کې وخه الله ورته وی چې اے صالحا سلور زره او شپېته کاله وشو چې په دې کانی کې دا وخه ما پیدا کړې او سلور زره او شپېته کاله کانی کې دنه وخه تاروټای چاور لګلا او غیا چاور لګلا او خوراک چاور لګلا ته پوښ نن په خوراک پسې مونږ ګورې لیونی مولانا روم لیکلی دي چې بادشاہ په ښکار وته نو شروان بادشاہ په ښکار وته چې ښکار یو کو نو هغه وخت ورې تکړه وزیران ور سره وخړې چې خړې نو هغه یو کارګر راغی او د دې بادشاہ د مخې نه روټه او تختول بادشاہ وی چې کارغه څنګه دا جرأت وکړي چې د بادشاہ د مخې نه روټه او تختول پاس سور شو ور پسې ور منډه اوس کارغه په هوا روان دی او بادشاہ ور پسې اعلان دی روان دی او غرن هغه غاړه واوړې د وزیرانم ور پسې چې واوړې دو چې ګوري الته د غرن هغه غاړه یو سړی دی د لاسونه شاته او خپې داسې کونډل په خپل صادر او پټکی تړلې داسې پډاډه پروت دی کارغه روټه یوړو هغه سړی له په خلا کې ورکړ چې ورکړه چې دا بادشاہ ورورسېدو سړی ته وایي چې دا څه کیسه ده هغه ول ستا پوس کې سوداګروم په دې لار روانو ما غلونو شو کولم او په خپل صادر او پټکی وتړل مغیرانه لاړو بس پروت څوک راځیم نه په دې لار چې پرامي نيزي ول څومره موده وشو ول 2 میاشتې وشو د روټه او د وبو څه چل کې ول چې کله نغلو تړلې مو مغیرانه تللی دي
دا کارغه ټیم په ټیم راځي او بم راوړي په خوله کې راکوي او روټۍ هم راوړي په خوله کې راکوي. مولانا روم وی اسبب ها بگذرو تقوا طلب اسبب ها بگذرو تقوا طلب تا خدا روزی رساند بے سبب اسبب ها بگذرو تقوا طلب تا خدا روزی رساند بے سبب ہیلے لٹول پریدا تقوا کا خدای سره جوړاو کا د خدای نیک بندگانو ته نږدې شاغي سره جوړاو کا نو چاغي سره د رابطه پیدا شوا نو تا خدا روزی رساند بے سبب خبر بم نه اور اٹھائے بتا پسې را منډي وي خبر نن روټای د پاره د ملک سال جوړ کړي د قوم سال جوړ کړي روټای خبره ده کنه نور څه خو نشته نه دین شته نه مذهب شته روټای دا او کورسای دا او اقتدار دی اوسره اوس په نواز شریف سره کفر فتوا خو نه لګیدلې چې کافر شوی او جی غلام اسحاق لړا کړو ما غلام اسحاق څه شه ما وی چې په دې قبر کې یو خامار وی داغه په دې سر یو وړو کې لړمې د دې نو کومره هغه خامار په دې سر هغه لړم ګرځي خامار ته وای چې کدی کړه کو نو ټک در کوم یې را کوم بس خامار د یری غلې پروتي رپ نه وای لړم دومره غوندي او دومره لوی خامار چپ کړي نو دا هغه لړم دی چې د دې ملک په سر ناست خو چې ټک څوک کی د غرور خبره د دې شپاو کا چې میرا منتخب حکومت کوئی نہیں توڑ سکتا ہے کوئی نہیں توڑ سکتا چې ډت شو د شپې ډت در کو سار دینه حکومت او نتوي او کنو بټو تقریر کو چې میں میجارٹی یہ کرسی بڑی مضبوط ہے یو سړی پی راغی چې سترګم د غریب یو په یو طرف او بل په بل طرف کم خیال کړی د ضیاءالحق صاحب خسړی او سترګې کږي هغه پی راغی دا څه ډچې ولا ورکو چې میجارټی ملاړو لوري رااله لوري ویل وا ما بسو کو خوځي همدغه نری لړم چې پیو ډچې ولا ورکو ټیک شو میړې ولا راونی و چې قانون د لاس کې واغستو پلانې دفع 25 کروڑه دفعې د بے نظیرې په میړه جوړې کړې وي هغه پرون پاک په درې منه صابون وینځلې شو سور مولای ته جوړ شو وزیر شو کنه پاک دستا د ملک قانون دی اټولې دفعې ختم شي بس د چې څومره الزامات پیو اف آی آرونه په چاک شي هغه ټول ختم شو پاک دستا د ملک قانون دی قانون د پاره به سبا الیکشن کې تاسو ځانونه بیا وګورئ بیا ستاسو ایمان ما ته معلوم دی پرون را نه چاته پوسو کوي دا مولیان به څه کوي تاسو مرګري کېږي ور سره کنه مال شلزل مولیانو سکار دی خر ورته په کټ کې سملاو سپین صادر په واچو موږ د خرم جنازه کو چې بازمیر قوم ور سره مرګريو بازمیر قوم چې ځان ته څوي زه خو به زمير او ما مولا په کې لا چا کړې بازمیر قوم خپل ضمیر پرېخو زیتانه مخ کې پرېدم یو سړی ماته وی ته کشمیر ته تلې مال نه ول ته څنګه مولای چې کشمیر ته نه تلې مال ته تلې ول نه زم نه تلې مال د دله قوم امام چرته غیرتی کې دیش ول نه نشي کېده مال خو به غیرت شي څنګه ته داسې زم کنه چې ته نه تلې زم نه تلې داستا سو ایمان دې تاسو به وګورئ پښنو چایو پتورو چایو خپل خزر او باسي او پولینګ سټیشنونو ته بوزي کنه بوزي ها
او د دې ملک یو خزه 10 مرونه نه کوي کنه کوي. هر پولینګ سټیشن باندې ګرځي او ورته وی چې زما پلانې میړه دی، بیا بل پولینګ سټیشن لبودي چې زما پلانې میړه دی، بیا یعنی زما کور ته چې راځي نو زمون خزو شپېته میرونه کړي کوي کنه کوي. سبب بیا وګوري په تور او پښنو چایو د دې قوم ګډې د په سرک وګورئ، تور او شنه په اوس کا الیکشن کې درته ګډيږي او خټ کېدلې اوریجه په خوراوا واده کې درته ګډيږي کنه، اوریجه در باندې خروم او ټرک درته ودروم او بیا لا چې ډولکی والام در سره کینوم. واه واه تونه لت پداسه ملک تونه لت پداسه قوم. اوریجه دیو خړې کور دی وران شخو زاور کېږه کنه، کور ته ځه کنه څه ډولای کې زهر اخري کور دی وران او روټای در کړه نه چې بس چټ درغلې نو بیا را خلاصي سه به اوریجه ته څوک ټینګې دی چې د مشکرونه یې چا ډولکی ته بغړې دو نو ګډېږي سره اوریجه دیو خړې بزاور کېږه نو ټرک ته وخی چاله جانی دی او بیا په موټر لا څه شی جوړ کړي. هغه شعر سره لاس کې نشته چړې مې په یخشي په دې ملک، هغه پاور مې لاس کې نشته. بیا دا غریب نن د غریبو حال ګوره، غریبان لګیا سو شو خو شو بد شو پلانې شو ډینګړې شو لکه ته څه کې خوار شي د خرې بچیا خرې بچیا په آرام کېنه ته خو د خرې زوی خو خپل پیټې بوړي خپل بوړي تاله څه فایده را رسي. نو لږ سوچ وکړئ، خدای ته وګورئ بدبخت قومه، خدای ته راجع شئ، خدای سره رابطه او تعلق پیدا کړئ، یو نری غوندې درد دې ځای کې د خدای متعلق پیدا کړئ. والله العظیم چې دا هر څه به درته ګپ ښکاري او ټوکې به ښکاري او مخول به ښکاري، دا هغه ذات درد چې در تړه کې پیدا شي دا هر څه به درته ګپ ښکاري.